خان بابا تاسو چې اکثر د مهنګای خبره کوي نو د غریب په ځای د سفید پوش ټکی استعمالوي، څه وجه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د غریب په ځای اکثر د سفید پوش ټکی استعمالوم په ګرانۍ په دغه کې معامله کې د سیده چې دا سفید پوش چې دی نو دا د هرې طبقې د هرې معاشرې د هر قوم سیدان ټایپ خلق دي چې نه خو چاته لاس نیوی شي، نه د امداد دپاره په قطار ودرېدی شي، او نه د امدادي کارډونو او د دې چې دی نو استعمال په ښکاره کولی شي. دا هغه طبقه ده چې مړ به شي خو چاته به لاس ونه نیسي، دغه به ونه شي. وایي به موړ یم، 3 ورځې به یې د لوږې کېږي خو وایي به موړ یم. ځکه وایم چې یاره دا د معاشرې سیدان دي، دا سفید پوش طبقه چې ده که نه دا د معاشرې سیدان دي. سیدان مطلب مې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه نه دی، د نسل نه دی، دا د هرې معاشرې چې کوم هغه سفید پوش طبقه هغه سیدان دي چې دوی خپله غریبي پټه ساتي، خپل لاچاري پټه ساتي، چاته لاس نه نیسي، دغه نه نیسي. نو حکومتونو ته د داسې خلکو خیال ساتل پکار دي، د داسې خلک چې دی په نظر کې ساتل پکار دي. نو سفید پوش چې دی دا د هرې معاشرې هغه برم دی. حکومتونو ته پکار دي چې دغه برم ژوندی وساتي. الله ملشم.